قدرمنو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم د پوهې ګرځنده کاروان د چین په ګوښه او وروسته پاتې سیمو کې ترسره کیږي د دغه ډول کاروان لګښتونه ټیټ او د خپرېدو پراخوالی یې پراخ وي نو دغه ډول علمي فعالیتونه د اوږدې مودې لپاره په هره ساحه کې د وروسته پاتې سیمو د پرمختګ د پیاوړتیا لپاره ګټور وي څو ورځې مخکې په چین کې د پوهې د ګرځنده او دقیق خدمات په عنوان د ازموینې هغه پروژه په رسمي توګه پیل شوه چې د دغه هیواد د ساینس او تخنیک ټولنې او د چین د ساینس او تخنیک د موزیم لخوا په ګډه ترسره کیږي نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم په روان 2026 کال کې به د دغې پروژې په چوکاټ کې د پوهې کاروان په عنوان 1080 فعالیتونه د هغو 14 ولایتونو او کروباکو سیمو په نیوي ولسوالیو کې ترسره شي چې علمي او ښوونیزې چارې یې وروسته پاتې دي د دې کاروان موخه دا ده چې په دغو سیمو کې د ساینس او تخنیک په رڼا کې د کلیوالو سیمو او کرنیزو چارو پرمختګ پیاوړی شي د دغې پروژې سږنی سرلیک د پوهې د کاروان په نوي مزل کې په ګرځنده توګه غرنیزو او کلیوالو سیمو ته علمي او تعلیمي خدماتونه ټاکل شوی دی د دغې پروژې په بهیر کې به د پوهې او ښوونې واره سرچینې او خدماتونه د انقلاب اساسي سیمو قبایلو سیمو سرحدي سیمو او وروسته پاتې سیمو ته وړاندې شي د دغې پروژې په سرو کې شپېته خدماتي تمځایونه به په ارکداریو کې ترتیب شي او د پوهې کاروان به د ارکداریو او کلیوالو ښوونځیو او اوسیدونکو سیمو ته ننوځي د ګراز د پوهې کاروان لخوا د خپرېدو معلومات هم تعدیل شوي دي په اساسي پوهې سربیره د عصري ساینس او تخنیک د ژوند او روغتیا او ځیرک ژوند په شمول رنګارنګ علمي نندارتونونه هم پکې شامل دي چې د چین د ساینس او تخنیک د موزیم لخوا په ناوخت سره څېړل او جوړ شوي دي دا به په اساسي سیمو کې ساینس او پوهې ته د خلکو ډول ډول اړتیاوې پوره کړی شي د معلوماتو له مخې د پوهې کاروان پروژه په لومړی ځل 2000 کال کې ترسره شوه او تر اوسه یې څه نه څه 400 میلیونو کسانو ته خدماتونه کړي دي د چین د ساینس او تخنیک موزیم به د دغه هیواد د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ په پار د 15 کلن په وړاندې پړې کېدو په موده کې د انقلاب اساسي سیمو قبایلو سیمو سرحدي سیمو او وروسته پاتې سیمو په څه نه څه 400 ولسوالیو کې اړوند فعالیتونه ترسره کړي څو ورته لا ښه علمي او ښوونیز خدماتونه وړاندې شي درنو دوستانو نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید بریالي اوسئ